خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال نور د تفریحي سیمو د ښکلا او د زرغونې سیمو د پراختیا په موخه د 14مې ناحیې اړوند د قرغې بند په زرغون کمربند سیمه کې د زرګونو نیالګیو د کینولو چارې پیل شوې. په یادو مراسمو کې چې د کابل خرولې مسؤلانو، د افغان روغتون ډاکټرانو او د 14مې ناحیې اوسېدونکو پکې ګډون کړی و. د کابل خرولې د زرغونتیا رئیس مولوي عبدالوکیل متوکل وویل چې د کابل خرولې پرسونل اوس مهال د قرغې بند سیمې د زرغون کمربند په 270 هکټره ځمکه کې د 1.5 نیالګیو او ونو په ساتنه او پالنه بوخت دي. د نوموړي په وینا د یادې سیمې د زرغونتیا د پراخولو په موخه ټاکل شوې ده 25,000 نوي نیالګي هم کینول شي څو دا سیمه په یو غوره تفریحي سیمه بدله شي. موږ خپله مثمر نهالونه لرو په کمربند سبز کې. انشاءالله په ضرب د 8 یا 10 ورځو کې به دا په دې علاقه کې ټول نهال سي. د دې د بیارۍ او د حفاظت لپاره خپل کسان ګمارل شوي دي او د خلکو نه غوښتنه په دې غونډه کې وکړه چې د دې کې موږ سره شرکت وکړي او همکاري راسره وکړي. د ښاغلي متوکل په وینا مخکې د زرغون کمربند د خړوب او ساتنې مسؤلیت د کرنې او اوبو لګولو وزارت پر غاړه و چې تیر کال دا مسؤلیت کابل خرولې ته وسپارل شو. د قرغې بند په سیمه کې د زرغون کمربند ونې اوس مهال د یوه ژورې څاه او د اوبو د 50 مو له لارې چې د غونډۍ په سر کې موقعیت لري خړوب کیږي. د کابل خرولې د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل خرولې د مسؤلانو او ښاریانو په ګډه همغږۍ به د تفریحي سیمو زرغونتیا پراخه شي. اوس امارات خپله سینه فراخه کړې ده په هره برخه کې افغانانو ته ښه چانسونه برابر دي که هغه د تجارت سرمایه ګذارۍ برخه ده یا سرسبزي برخه ده یا د ښاري ښکلاګانو برخه ده. امارات لبیک ورته وایي. نوموړي د افغان روغتون له ډاکټرانو څخه چې د قرغې بند په زرغون کمربند کې یې د 1000 نیالګیو مرسته کړې ده مننه وکړه. کابل خرولې پلان لري چې د سوکاله ښاري ژوند رامنځته کولو، د هوا پاک ساتلو او د ذهني آرامتیا په موخه زرغونو سیمو ته پراختیا ورکړي.